Assalamu alaikum, dear members of the page. ما ویل کنا چې زه یو خبره چې دا ډیرو ورځو نه نوٹ کوم لګیا یم او هغه خبره زه تاسو سره هم شیر کما. خبره داسې ده چې پېښور یونیورسيټي کې یو څو ورځې ما دا خبره ډیره زیاته نوٹ کړله چې دا کپلز چې دي نو تاسو ډیر زیات آزاد شوي دي. د دوی چې کوم رومانس دی هغه زمونږ د کلچر د لیمټس نه ډیر زیات بهر وته دي. په ګراوندز کې او په کارنرز کې او چرته چې دی نو د بوټو شاته او چرته چې دی نو په سټیرز کې چرته دیوالونو شاته داسې حرکتونه کوي لګیا چې بنده چې په نظر پریوزي نو هغه بندم ځان کې وشرمېږي، خدا خلک نه شرمېږي. زه خو په دې نه پوهېږم چې که په هلکانو باندې د خدای قهر را پریونوځي چې هغه دا حرکتونه کوي نو په جینکو باندې د خدای کم قهر دی. زه دې جینکو ته دا ویل غواړم چې خدای ته ګورئ دا حرکتونه مه کوئ. مونږ په هغه سوسایټي کې اوسېږو چې کم ځای کې واده نه پس هم ایون هسبنډ وایف د خلکو د مخې یو بل نه لاس نه نیسي، نو تاسو چې دی نو without any such legal or religious relationship یو بل نه لاسونه نیولي شولډر سره شولډر ټچ کېږي یا عجیبه طریقو باندې ناست یې یا څه فضوله حرکتونه کوئ، دا ډېر زیاته بد ښکاري. او چې په کومه سوسایټي کې خلک خپلې واده شوې ښځې سره د خپل بچو مور سره د خلکو د مخې رومانس نه کوي، په هغه سوسایټي کې به هغه بنده تاسو سره څه واده وکړي یا ستاسو به څه ریسپیکټ وکړي چې تاسو په پبلک پلیسز کې چې دی نو داسې حرکتونه کوئ. صحیح ده که نه؟ که ډېره در باندې سخته وي نو پلیز go and get a room. خو دا حرکتونه چې دی په یونیورسيټي کې کم از کم خوند نه کوي، نو په ځانونو باندې لږ حیا پردې واچوئ او خدای دې د ټولو حیا او پردې وساتي. زما خدا دعا ده چې خدای ټولو ته چې دی نو نیک ثواب وکړي او خدای ټولو ته هدایت ورکړي. زما د طرفه چې دی نو دا میسج سپیشلی د الکترونکس ډپارټمنټ والا دپاره دی او هغې نه علاوه هم چې کم خلک چې دی نو هغه په دې سټوپډ کاینډ آف ټیوشنز او ډیټینګ کې انوالو دي. نو یاد ساتئ او خیال ساتئ. سلامونه.